تقلید د څه ښه کار وی خو امام بخاري به کړی دی که نه نو امام بخاري رحمت الله علیه 3 لاکه حدیث یاد دی وناپوهه جاهل که ټانګېوال وځي ته څنګه وایي چې ته مذهب مه منه ځکه چې امام بخاري چې دی نو خپل مذهب لرلو امام بخاري خو 3 لاکه حدیث یادو تا د دې زمانې شیخ القرآن دې راواخله شیخ الحدیث دې راواخله 2 حدیثه په یادو زه نه دي ورته دا نه خو امام بخاري جوړ کا عمر حدیث ځکه نو بیا مذهب پرېږده زه خپل مذهب شروع کړه مثال کې لا څوک پیش کړي ماته امام بخاری پیش کړي امام ابو حنیفه پیش کړي کنه چې هغه مقلد نه و الحمدلله امام ابو حنیفه مقلد نه و امام شافعي مقلد نه و امام مالک مقلد نه و امام احمد مقلد نه و ولې مقلدین نو مجتهدینو کنه ته خو نرسه مجتهد ته خو نو بیا ځان هلته تقلید نه وباسه کنه اجتهاد ته لا نه رسېدلی او پرتوک دې دلته ایستی دي اوبه په اټک کې را روانې دي پرتوک دې دلته ایسته ده یو ځل حدیث زکا حافظ الحدیث شاه ځان نه حافظ جوړ کا ځان نه حجت جوړ کا په حدیثو کې 3 لاکه 4 لاکه حدیث په یادو باندې زکا بیا به مونږ پوه شو چې یاره دا سړی خو اوسه د حدیث دې حدیثو ته یاد دي زه نه دته څه ګنجایش ته دی چې مذهب نه خروج کوي ورته کار کوي نو چې تا ته 2 حدیث یاد نه دي یو رب الیدین پېژنې یو امیل بالجهر پېژنې دې نه بالاتر سره مسله الدین کې پېژنې یقین در رب فضاتو کئی کہ کمال حدیث تاسو ته دوکې در کئی چې یاره بخاري شته دی او مذهب نه مانم په دې بخاري شریف کې که دې مجلس کې حدیث ناست دی او که زما آواز اوري راځي وړي بخاري شریف اول جلد یوه صفحه عبارت په دې منبر به ناست یم او په دې منبر به دی ناست دی یوه صفحه عبارت د بخاري شریف صرف قرت دی وکړي صرف معنا خو لري خبر ده صرف قرت دی راته وکړي په دې ځای کې زه ورسره اعلان کوم چې زه وهابي یم دلته لیکي خو د بخاري قرت لا نشي کولی خو ځان نه لګوي بخاري په بخاري کې خو داسې بابونه راځي چې ستا ترمن پې وړي که نه هغې څه به څه کوي بخاري شریف خو کې اول جل شروع کا نو تا ته به یو باب راشي باب ما جاء فی الشعر فی المسجد په جومات کې ناخواني څنګه ده امام بخاري وایي دا ښه کار دی حسان ابن ثابت به د رسول الله مبارک په منبر ناخواني کوله وایي حدیث ته چې بخاري کې دې ځي ته راشي ته خو ناخوانۍ ته سندرې وایې دې سره به څه کوې بیا که نه دا باب به پټی بیا دا به بیا خلکو ته نه ترجمه کوي که نه دې کې خبره راله که بخاری شریف کو قدم په قدم د تبرکاتو نه ډک دی بخاری خو د رسول الله مبارک په پړو باندې بابونه لګي بخاری خو د رسول الله مبارک په مسکن چې یو ځای کې ناسته قدر کړې ده په اول جلد کې باب لګي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې ناسته کړې هغه ځای ته د برکت دپاره ورتلل بهترین عمل او د عبدالله ابن سلام روایت پکې ذکر کوي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه شاګرد ته وایي فلانیا ما سره له کوټې ته نه ځي چې په هغه کټ کې دې کښېنوم په کوم کټ چې محمد مصطفی ناسته کړې ده په هغه پیرۍ کې اوبه درکړم په کومو پیرۍ چې محمد مصطفی شونډې لګېدلې دي ما سره لاړ شه شاګرد دې وایي زه د عبدالله ابن سلام سره لاړم په کوم کټ چې مبارک ناسته کړې ولته یې کښېنولم او په کومه پیرۍ چې اوبه څکلې ما ته یې پکې اوبه راکړې دا د امام بخاري عقیده زده کړې ده کاش کې دا چې هغه عقیده وي کنه ته خو یو رب العزین پېژني امین بالجهر هغه هم د اتباع سنت دپاره نه د شرو د اختلاف دپاره چې څنګه د اختلافات دې کلي کې جوړ شي او څنګه به دا زوړ امت خلکو ته مشرک معرفي کړم معززو ختم القرآن که خپله کولی شئ بهترین عمل که نور خلک راوستی شي تلاوت دپاره بهترین عمل او کدا خبر څوک کوي یاره دې باندې دې خوراکونه کوي دا خوراک پې حرام دی تلاوت باندې خوراک کول 2 قسمه دي یو په تلاوت باندې خوراک کول دي اجرتن چې حافظان د مدرسې ورته وایي صاحبه که روټۍ راکړې خو ختم درته کوو که روټۍ نه راکړې نو نه درکوو دا ختم نه کوو درته داسې حافظان تاسو چېرته کتلي دي چې د ختم والا سره شرط لګولي اجرت یې ښي
زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله خو په دې مسله